سلامونه وخت مو په خیر تاسو ته له زیرو نیوز سلرویش څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګي ته راغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د زمري 11 چې د 2015 زیږدیز کال د اګست له 22 سره برابر ده. زه شبنم وزریم او تاسو ته له زیرو نیوز سلرویش څخه سپورتي خبرونه وړاندې کوم. د کونړ ولایت په مرکز اسداباد څاګي ورزشي لوبغالي کې د څلورو لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې. د دغو سیالیو د پیلوبه د منځ څاګي او کوز څاګي لوبډلو ترمنځ وشوه چې په پایله کې کوز څاګي لوبډلې خپلې سیالۍ منځ څاګي لوبډلې ته د 3 ګولونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د خوست ولایت مرکز اړوند شیخ زاید ورزشي جمنازیم کې د لسو لوبډلو ترمنځ د خوست جام په نوم د والیبال غوره لیګ دویم پړاو سیالۍ پیل شوې چې 2 میاشتې به دوام وکړي. دغو سیالیو کې 3 لوبډلو له کابل، 2 لوبډلو له کوزي پښتونخوا او 5 لوبډلو له خوست ولایت څخه ګډون کړی دی چې په لومړۍ لوبه کې د کوزي پښتونخوا سالار لوبډلې د 3-1 میدان په توپیر خپلې سیالۍ کابل وطن دوست لوبډلې ته ماتې ورکړه او د سیالیو لومړۍ بریا یې خپله کړه. د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د 42 لوبډلو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې چې 10 ورځې به دوام وکړي. د یادو سیالیو په لومړۍ لوبه کې خوږیاڼیو منتخبي لوبډلې خپلې سیالۍ شګي سپین غر لوبډلې ته د 2-3 میدانونو په توپیر ماتې ورکړه او بریا یې خپله کړه. د سپورت له ډګره وروستی خبر هم ده چې د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار په ورزشي جمنازیم کې له 3 لیسو د 10 ورزشکارانو ترمنځ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د ځوانانو او لویانو په عمري کټګوریو کې د عبدالحی ګردیزي، ببرک خان زدران او تجربوي عالي لیسو څخه د 10 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې چې په پای کې تجربوي عالي لیسې لومړی او عبدالحی ګردیزي عالي لیسې دویم مقام خپل کړ. سپورټي خبرونه هم دومره و. په خپل رسنیو باندې فیسبوک، انسټاګرام، ایکس یا پخوانی ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې 0 نیوز سلرویش تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.